سبحان الله شیخ عبدالسلام رحمه الله المفسر العلامه الفقيه رب العالمین دی په قبر باندې رحمتونو باران راووري. هغوی ما د یو کس سره بحث کوو د بدعت په باره کې چې دا کار ناروا دی. وی د هغوی یو ملا ناست و د هغوی ملا و چې د هغوی ملا خو حق نه وایي که نه چې خلک وایي زموږ ملا دی او د هغوی ملا دی دی بیا حق نه شي ویلی ځکه چې د هغوی ملا دی. وی هغه ما ته وایي چې مولانا صاحب تا ډېره سختي وکړه خیر دی. وی ما وخندل وی ما ته وایي ته خاندې وی ما چې په بدعت کې خیر په حرام کې خیر د کوم ځای راغی ته ما ته وایي خیر دی. په حرام کې خیر شته په ناروا کار کې خیر شته چې ته ما ته وایي خیر دی. خیر دی کوم ځای کې شر دی ناروا دی ګناه ده داسې ته کې وایه ته خیر دی. خیر څه شي دی؟ خیر خو په قرآن او حدیث کې پروت دی. خیر خو په دین کې پروت دی. نو کله چې د دینداري خبر راشي بیا موږ خیر دی جي او په دنیوي کار کې چا ونه وایي چې خیر دی. یا لکه دا زوی د منزله نه راځي جومات ته بس رابشي رابشي خیر دی. او دا زوی د کار له نه ځي ده سره به وایي زه وګورم وایي دی ما ته کور کې سره ناستی لوی سنډه د هلکانو خو دغه یې وایي مزدوري کوي چې مزدوري نه کوي کور نه دي اوسي. زما دا خبرې به حقیقتي انشاءالله که نه هسې دي ګیره زوی دې ګیره خریلې ده الله دې پوه کړي نه الله دې پوه کړي. زوی دې کار نه کوي زوی دې سکول له نه ځي ده سره زه ګورم سرمن ته ما ولړولی زه ګورم نو په هغې کې دې ولې نه وي چې سرمن ته اړوم چې ګیره خریلې ده منزل نه راځي درسونو کې نه کښېني بېدینه دی. ها اوس یو سړی نصیحت کوي چې ما ورته نصیحت کړی ده اوس مې پې نور نه رسي او هدایت د الله په لاس کې ده جدا خبره